بسم الله الرحمن الرحیم MCSE شپږم ویډیو ښه تېره ورځ مو تاسو یعنی بریج او سویچ ویلو د هغې نه مخکې یعنی هب هم ویلو یعنی هب چې دی مونږ سره کمکل ډیوایس و په هغې کې مونږ سره کلوژنس و براډکاسټینګ و سپیډ 10 MBPS و نان انټیلیجنس او های لیټنسی او هر یو پورټ باندې براډکاسټینګ کول هر پورټ باندې ګرځیده یو نارمل او بل کټلیکس او بل بریج مونږ سره بریج بیا د هغې نه چې دی لږ زره ښه شو یعنی 100 MBPS شو فل ډوپلیکس شو خو پورټونو په وجه باندې ناکام شو یعنی د څلور پورټ نه زیات نه پیدا کېده او په دې کې میک ټیبل او میک کارت څه شی دی مونږ سره یعنی میډیا اکسس کنټرول چې د هر پی سي د ريکارډ فزیکل ادرس ځان سره ساتل نو د دې خاطر چې دی له انټیلیجنت ډیوایس وای بیا هم ورپسې چې دی سویچ هم ویله سویچ او بریج یو شانتې یو خو خبره پکې یو درې خبره فرق و چې په دې کې 10 مو 100 مو هب مو فل ډوپلیکس مو او پورټونه چې دی تر 100 پورې او ټیپس خو هماغه ټیپس یو نارمل او بل چې دی کټلیکس بیا پرون مو تاسو چې دی کنیکټر هم ویله کنیکټر کوم یو دی مونږ سره کنیکټر دا بل ریکوایرمنټس د دې له کنیکټرس وای یعنی کنیکټر په نامه یادېږي خو دې له چې دی کنیکټر یعنی RJ45 وای RJ11 خو هغه دی چې PBX کې مې ته ولګول بل چې دی مونږ سره کرپینګ ټولس و کرپینګ ټولس په واسطه مونږ څه کولی شو یعنی د دې په واسطه دا کیبل او کنیکټر یو بل سره جوین کړو راځو خبره چې دی د کیبلز کا عمومي ډول کیبلز په نیټورک کې چې دی عمومي چې دی مونږ سره په 3 ډولونو باندې کیبلز یوا کوکزل تار ده کیبلز بل چې دی مونږ سره فایبر اپټیک کیبل ده او بل چې دی مونږ سره ټویسټډ پیر کیبلز کوکزل کیبل مونږ سره استعمالیږي د سکیورټي کمرو لپاره یو تلویزیون خو پیژنئ لیدلیم دی انتن نه چې تاریخ کته کېږي تور تار اما کوکزل تار ده کیبل خو پیژنئ چې دا چینلونه پکې دي اما هغه کوکزل تار دي دش خو پیژنئ هغه تار چې ورته راځي ریسیور ده اما هغه یعنی ټول یو دي اما هغه تار چې دی مونږ سره چې دی کوکزل تار دی یعنی کوکزل کیبل مونږ استعمالو د کمرو دپاره د تلویزیون دپاره د ډش دپاره او د کیبل دپاره دغه څلور څیزونو دپاره چې دی مونږ څه شی استعمالو کوکزل کیبلز بل چې دی مونږ سره فایبر اپټیک کیبلز دي زمونږ اصلي کیبل دغه دی ښه ټویسټډ پیر کیبلز دا تم داسې جنرال نیټورک پاک لري فایبر اپټیک کیبل مونږ سره استعمالیږي یعنی د لانګ ډسټنس دپاره دا په لوکل کې نه استعمالیږي لانګ ډسټنس دپاره یعنی د یو ولایت نه چې بل ولایت ته انټرنیټ انتقال د یوې ملک نه چې بل ملک ته چې دی نیټ انتقال د دې دپاره چې دی مونږ فایبر اپټیک کیبل استعمالو یعنی د دې مونږ سره دومره سپیډ تیز ده چې پټه کې واپس کلو کې امریکا او لندن ده دا اوس چې مو ته دا نت استعمالو زمونږ دا نت ډیټا ګوګل ته ځي بیرته راځي خبرې کوو اترې کوو دا څومره هم څیزونه چې دي دا غونډه ترو فایبر اپټیک کیبلز یعنی فایبر نوریز خلاصه خبره دا د موبایل پایم بلیدلی که نه ولاړ چې د اتصالاتو امتحان دا تور تارونه چې پورته شوي دي دا غونډه فایبر اپټیک کیبلز یعنی دې سپیډ ظرفیت تیز دی راځو خپل موضوع ته راځو زما ستاسو د استعمال چې دی هغه ټویسټډ پیر کیبلز واټ از ټویسټډ پیر کیبلز ټویسټډ پیر کیبل چې دی مونږ سره دا په 2 اقسامونو باندې پیدا کیږي یعنی کله چې مونږ بازار ته لاړ شو ورته وایو چې ټویسټډ پیر کیبل راکړه هغه خپله کنفیوز کیږي چې ټویسټډ پیر کیبل کوم یو خو که چیرته ورته وایو چې یا UTP راکړه یا STP راکړه نو شاید چې دی بیا پیژني چې دا واخله یو نه مطلب UTP نه مطلب یعنی انشیلډ ټویسټډ پیر کیبلز او STP نه مطلب یعنی شیلډ ټویسټډ پیر کیبلز فرق خپل ښکاري خپل چې دی فرق ښکاري UTP چې دی انشیلډ او STP چې دی شیلډز یعنی موضوع چې دی په دې کور کې نه ده چې دا کور وګوره چې ولا دا شیلډ دا کور خوري ولري د دې کور نه لاندې وګوره چې دی زرورقه لري فکر دی زرورقه ده
یعنی دا کوم چې زر ورقه لري هغې له ویل کېږي اس ټي پي، چې کوم زر ورقه نه لري هغې له ویل کېږي یو ټي پي. یو ټي پي مونږ په دې لوکل ایریا نیټورک استعمالو، دروازه هم داسې کولاو کړي. یو ټي پي چې دی مونږ په لوکل ایریا نیټورک استعمالو، اس ټي پي چې دی مونږ چې دی په دغه لوکل ایریا نیټورک استعمالو. یعنی همدغه کمپیوټر چې مونږ یو بل سره کنې کوو، یا به یو ټي پي اخلو و یا به چې دی څه شی الو اس ټي پي به اخلو. خو یو ټي پي چې دی مونږ سره ارزانه ده نسبت د چا نه؟ نسبت د اس ټي پي نه. ولې که یو ټي پي مونږ سره یو متر 15 روپۍ شي، نو اس ټي پي چې دی یو متر چې دی مونږ سره چې دی 25 روپۍ کېږي. نو متر کې 10 روپۍ ډېر شی ده. مونږ خو یو متر نه الو، مونږ په سلهاو متر سالو. او چې دا سلهاو 1000 متر یې ونیسه، دا 1000 متر چې مونږ په دې 10 کې ضرب کړو نو تقریبا ډېر مسایل پیسه هغه کېږي. یعنې یو ټي پي چې دی مونږ سره ارزانه دی، خو اس ټي پي مونږ سره چې دی قیمته پروس. بل چې مونږ سره یو ټي پي چې دی کوالټي خراب ده نسبت د چا نه؟ د اس ټي پي نه. دا فکر ونه کړي چې ولا یو ټي پي کې چې دی ډیټا سلو ځي او اس ټي پي کې ډیټا تیز ځي. ډیټا سپیډ خبره نه ده چې دا د ښه په ذهن کې وځي. سپیډ چې مونږ ته ورکوي هغه مونږ ته ډیوایس ورکوي. ولې که سویچ سره کنې کېږي 100 MBPS ده، که اپ سره کنې کېږي 10 MBPS ده. یعنی سپیډ چې مونږ ته ورکوي هغه څوک ورکوي؟ ډیوایس ورکوي. خبره په سپیډو کې نه ده، خبره د کوالټي بل شی ده. یعنی خلاصه خبرو ته راځو. اوس زما چې د سویچ مې دلته لګولی هغه منزل والا چې دی زما نه کنیکشن غواړي، هغه که چېرته یو ټي پي کیبل راوړي او راشي مې دلته خپل سویچ سره ولګوم او کیبل چې دی هغې له ورکړم، فکر دې وسي چې په دې تار باندې چې دی نور راځي، باران راځي ور باندې. شاید چې دی دلته چې دی هغه عمومي تارونه دي، د برق عمومي تار چې دی هغه لوس تارونه چې دي که نه 1114 یعنې 1114 شاید چې دی د هغه په منځ کې زه دا تار تېر کړم، یعنې د هغې نه نږدې تېر کړم یا لاندې یا بره. نو په دغه 3 ځایونو کې که یو ټي پي زه تېره کړم، ډېر نه ډېر 2 میاشت 2.5 میاشت بعد چې دی نور بل راواله، بیا به همداسې بل راواله. دلته خبره د کوالټیز دی، یعنې دا کیبل خرابېږي. نو په دغه 3 ځایونو کې چې دی مونږ کوم یو تار اخلو؟ اس ټي پي. ولې د دې لاندې چې دی زرورق د زرورق چې دی خپله چې دی پروټکشنز دي نه پرېږدي، که چې دا اولینی کور هم خراب شي هغه زرورق چې دی د دې چې دی هغه کوي پروټکشنز کوي. اوس خلاصه دا تلویزیون دپاره چې مونږ هغه الو که نه که فکر دی وي دا تار چې الو هغه چې دی کور وي، کور نه لاندې چې دی ګوره یو زرورقه وي، هغه تلویزیون ته چې دی یو 2 3 4 کاله چې دی مونږ ته کار کوي. ولې هغه زرورق خو بیا هم لږ زره کمزوره وي، خو د اس ټي پي زرورق چې دی دا مضبوطه ده. یعنی دغه 3 ځایونو کې که چېرته تاسو کیبل تېروئ نو فکر وي چې یو ټي پي به نه اخلئ، څه شی به اخلئ؟ اس ټي پي. بیا هم درته ووایم چې خبره د سپیډو کې نه ده، سپیډ خبره نه ده، خبره د کوالټي بل شی ده. کوالټي یعنی نور باران دغه شان خرابوي. نو هغه ځای کې چې د اس ټي پي والا که پوهېږي نور باران دا شان نه راځي نو بیا چې د یو ټي پي والا. اوس زما خپله د دې تار د دې ستا د فکر به څومره وخت کېږي؟ یو 10 ورځې او د دې تقریبا چې دی 8 کاله یې وشو، یعنې 8 کاله دی شوی. زه د کورس کې چې راغلی یم دا تار چې استعمالوم تر اوسه پورې استعمالوم، خو هماغسې نوی دی، فکر دې وي، خو تار هم یو ټي پي ده، یو ټي پي ده، اس ټي پي نه ده. ولې دلته نور نشته، باران نشته، ورومه چې دی دا ولې څه خرابېږي؟ نه خرابېږي. یعنې که چېرته تاسو چېرته کیبلنګس کوئ په بلډینګ کې داخل کیبلنګس کې بلډینګ کې داخل نو یو ټي پي والا خو ستا د جیب نه پیسې نه ځي، ولې دماغه شرکت والا نه پیسې ځي. که اس ټي پي والې هم خوښه دی، که اس ټي پي نه هلې ته وایه چې ورېکه چې بچه دې لږ وشي یا ځان ته خوا دې خوا کې بیا چې دی یو ټي پي ورته واله، یو ټي پي واله. یعنې د سپیډو کې فرق نشته، خبره چې دی د کوالټي ده. او چې پوهېږي چې نور او دا شیان راځي بیا یو ټي پي ماله، بیا اس ټي پي استعماله. مشکل سوال بشي. دغه کیبل چې دی مونږ سره چې دی څه شی لري؟ کټګریس لري. کله چې دا کیبل الو نو دا ځان ته چې دی خپله کټګریس لري، په دې باندې خپله لیکلی دی وروسته ته ښیمئ. یوه چې دی کیټ فورډز دی، کیټ فورډز 100 متره پورې کار کوي، آخري اندازه 80 متره پورې کار کوي.
اتیا متر نه چې اخواته شي نور سیګنل پکې ختميږي تر 15 اتیا 90 متره پورې سیګنل نور چې د په کومل ختم کیږي کیټ 4 کا یو ټي پی وی او کا اس ټي پی وی د دوارو یو کټګریز دي صرف یو ټي پی او اس ټي پی چې فرق لري د غنور او باران د غشانو کې فرق لري نور چې د ورومه ډیټا او د شان د ټول خپل کټګریز ټول یو شان دي بل چې موږ سره په همدې طریقه کیټ 5 دی کیټ 5 چې موږ سره یو سل شل متره پورې کار کوي تر یو سل 10 متره پورې کار کوي خو نور سیګنل بیا پکې حرکت کمزوري کی بل چې موږ سره کیټ 6 دی کیټ 6 چې موږ سره یو سل 30 متره پورې خو صحیح کار کوي چې مخ کې زین او هغه نه بعد چې بیا نور سیګنل یعنی کمزوري بل چې موږ سره کیټ 7 دی کیټ 7 چې تر 240 متره پورې کار کوي دای کټګریز دی او ته به دا څنګه معلوم کې په دې باندې غټ غټ لیکل شوی موږ سره چې دا یو ټي پی دی دا اس ټي پی دی دا کوم کټګریز دی هر متر کې لیکل شوی ښه دا لیکلو که دا تر کلو کې هغه ځای کې ورکته ګوره هر متر کې چې دا لیکل شوی دی ښه متر کې یو متر به شوی که نه شوی ولا هغې سترګې مې کار وکړي دغه دی راځه یو کس وګوره بیا دې نور ته وښایې ګوره دلته غټ غټه لیکلی مونږ سره کیټ 6 صحیح شو دا خو درته ښکاره شو که نه کیټ 6 او بل چې دی تار هم دلته لیکلی چې دا مونږ سره یو ټي پي ده که اس ټي پي ده ګوره دلته غټ غټه لیکلی یو ټي پي زه به چې یوې صحیح واپس بیا راوړئ یعنی خپله لیکل شوی چې دا یو ټي پي دی که دا اس ټي پي دی دا کوم کټګریز دی کیټ 4 دی کیټ 5 دی کیټ 6 دی کیټ 7 دی دا څنګه چې ورومه کمپیوټر د دلته پروت او ډیوایس د چې دی تقریبا 90 یا 100 متر کې دی او کیټ 4 د روان کړی او هغه هم چې دی یو ټي پي هغه هم یو ټي پي وروسته چې ته راځې ګورې چې هو دا ولې نو بېرته د نه علي اول نه سوچ کوه اول نه فکر کوه مشکل خو نشته برادر چاله مشکل نشته ده ښه ګوره په دغه یو ټي پي کې دغه 8 کلر کیبلز دي په دې اس ټي پي کې هم دا 8 کلر کیبلز دي یعنی دغه یو ټي پي او دغه اس ټي پي نه مونږ 3 ډوله کیبل جوړولی شو مونږ 3 ډوله کیبل جوړولی شو هغه هم ستاسو کار ده چې یو ټي پي نه جوړه او که د اس ټي پي نه جوړه خو مونږ 3 ډوله کیبل جوړولی شو یوه کراس کیبل ده بل استریټ کیبل ده بل رو اوور کیبلز دي بیا هم درته وایم چې دا ستا خپله خوښه ده چې یو ټي پي نه یې جوړه که اس ټي پي نه جوړه دا 8 کلر دا په یو ټي پي کې نشته دا 8 کلر چې دا په اس ټي پي کې موجود جوړول چې دا ستا لاس کې ده خو هلته به ډیوایسونو ته ګوري بیا به ته کیبل جوړه ښه زو اولینی کیبلز څوک چې ګنیاسم ویډیو کې ته راځي نو ضرورت د لیکل هم نشته ده اولینی کیبلز what is cross cables cross cable څه شی ده cross cable is used to connecting two same device with one and another's یعنی کراس کیبل موږ سره استعمالیږي د دوه سیم ډیوایسونو د کنیکټ کول لکه پر ایگزامپل سیشه پی سی ټو پی سی سویچ ټو سویچ hub to hub access point to access point دا څنګه چې یو کمپیوټر باندې لیکلی وي ډیل او بل کمپیوټر باندې لیکلی وي کمپاکټ ته چې دا خو سیم نشو نوم پسې څوک نه ځي جسم پسې ځي یعنی نن سبا شته یو تو چې سویچ آلی یو سویچ د شاید ټیپلنګ اغستی وي بل سویچ د چې د شاید ډیلنګ د اغستی وي مونږ دغه کمپنی نیم پسې نه ورځو مونږ چې ځو څه شی ځو هغه ډیوایس ته ځو چې آیا په دې ډیوایس باندې سویچ لیکلی هب لیکلی که بریچ کمپنی نوم بر څه وي مونږ هغه ډیوایس پسې ځو مشکل خو چالو نشته ښه کیبل چې دی اول سټپ 1 ته ځو سټپ 1 سیر ام
اول چې د موږ سره ډبلیو نه مطلب وایټ ده وایټ اورنج وایټ اورنج دویم کې چې ده اورنج ده دریم چې ده موږ سره وایټ پلس گرین په همدې طریقه گرین نه د خیر نه مو وایي که نه بلو بیا چې دی ورپسې وایټ بلو خیط نه مو وایي بچیا چې نه پوهېږي خیط نه مو وایي بل چې دی موږ سره ګرین ده بل چې دی موږ سره وایټ پلس براون او بل چې دی موږ سره براون ده اته تار شو اوس چې کله زه سیډبي جوړوم سیډبي وایټ گرین په همدې طریقه گرین دی په همدې طریقه چې ده وایټ پلس اورنج بس دا اورنج د گرین ځای ته ځي او گرین د اورنج ځای ته راغلی نور پکې څه خبره نشته ده نور دا بلو دا شیان دی ما خپل خپل ځایونه کې دی بلو بیا وایټ پلس بلو او بیا چې د اورنج ده بیا وایټ براون براون په همدې طریقه چې ده براون دی موږ سره ها فارمولا آف کراس کیبل فارمولا آف کراس کیبلز فارمولا څه شی ده سیډ ام 12 شپږ دېرش په همدې طریقه سیډ بي شپږ دېرش او بیا چې دی 12 دی ښه بیا چې دی سټیپ 2 ها دا څوک چې ویل اوس وایي سټیپ 2 کې څه شی وکړم فارمولا د لارې نه جوړم څه وکړم فارمولا باندې پوهېږئ د خیر نه ټوپونه وښیي ښه څه شی ده موږ سره سیډ ام پرېږده سیډ ام وایټ پلس اورنج په همدې طریقه اورنج بیا چې دی وایټ گرین او بیا په همدې طریقه گرین شو څلور تار ولګوه سیډ بي وایټ پلس گرین په همدې طریقه بیا چې دی گرین ده بیا وایټ پلس اورنج بیا په همدې طریقه اورنج ده ها دلته چې ده وایټ پلس اورنج په همدې طریقه orange is used to sending data په همدې طریقه white plus green او green is used to receiving data خرازو خبره چې د کراس کیبلز کو ما ته ویل چې موږ سره تار په دوه ډول ده یو چې د یو ټی پی ده او بل چې د اس ټی پی ده یعنی هغه چې د تاسو خپل خوخه ده چې تاسو کیبل جوړوي د یو ټی پی نه جوړوي او که تاسو د اس ټی پی نه جوړوي نو دلته موږ چې د درې ډول تار لرو اول تار چې ده یا اول کنفیګریشن چې ده هغه د کراس کیبلز دي کراس کیبل موږ سره استعمالیږي د دوه سیم ډیوایسونو د کنیکول یعنی هم جنس لکه فار ایگزامپل پی سی ټو پی سی هاب ټو هاب سویچ ټو سویچ برج ټو برج اکسس پوینټ ټو اکسس پوینټ میل ټو میل فیمیل ټو فیمیل څومره چې سیم ډیوایسز دي کیبل چې ده موږ بای ټو ټیپ جوړولی شو یو اندا کراس کیبل بای ټو ټیپ جوړولی شو یو چې ده سټیپ 1 ده او بل چې ده سټیپ 2 ده
کچیر تاسو سټپ 1 نه کار اله نو سیډ ا په کابل کې دانه د لیکل شو چې دا سیډ ا او دا سیډ بي دا مقصد یو ا جوړ ک یو بي جوړ ک اول تا چې کله تاسو هغه کوي نو اول به کوم یو والی ورته وایټ اورنج دا یو تار ده خو یو تار ده لږ زر ده لږ سپین ده دی له وایټ اورنج وي بل تار چې ده اورنج ده هغه بیا سپینتیا نه لري هر تار هم داسې ځان ته وایټ لري خو دویم کې به څه والی اورنج دریم کې به څه شی والی وایټ ګرین څلورم کې به څه والی بلو پنځم کې به څه والی وایټ بلو شپږم به څه شی والی ګرین اووم به څه شی والی وایټ براون و اتم به څه شی والی یعنی براونز کچیر تاسو سیډ بي جوړوي سیډ بي کې څه چل شوی ګوره دا وایټ ګرین ګرین دلته دریم او شپږم دی کنه ده سیډ ا کې سیډ ا کې ګوره وایټ ګرین ګرین دریم او شپږم دی دا ډایرکټ راځي اول او دویم ته او دا ستا وایټ اورنج اورنج چې دا دریم او شپږم یعنی داغي په ځای ته نور چې د خپل خپل ځای نه دي خان یعنی خبره مو تاسو په دې ځای کې او سیډ ا کې وایټ اورنج اورنج وایټ ګرین بلو وایټ بلو ګرین وایټ براون براون څه په سیډ بي کې چې ده دغه وایټ ګرین ګرین کوم دومره فرق پکې نشته دا وایټ ګرین ګرین دی چې دریم او شپږم د په سیډ ا کې دا راغله چیرته اول او دویم ته او دا وایټ اورنج اورنج د چې د تل موږ سره د هغه دریم او د شپږم په ځای کې تل ګوره بلو سلورم د سلورم د وایټ بلو پنځم د پنځم د وایټ براون سیډ ا او سیډ بي خپل ځای کې ده او براون براون خپل ځای کې ده فرق صرف چې ده په دې نور کې دی نو دې خاطر ګوره دلته فارموله هم شته ده 12 شپږ درش ګوره شکل د 12 ده که دا څلور او پنځه خواته چې دا درې او شپږ ته ګوره شکل د څه ده ګرین دی کنه یعنی و بخیر د شپږ درش ده سیډ بي کې څه چل شوی سیډ بي کې همدغه شپږ درش ده دا راغله چېرته د 12 په ځای کې ګوره د 12 په ځای کې راغله کنه راغله او دا کوم یو چې 12 ده دا 12 ده دا چېرته تل موږ سره سیډ بي کې دغه شپږ درش په ځای کې تللی په کابل کې چې د سلور تارونو باندې ډیر فکر کاوه چې دا درنه خراب نشي یا وایټ اورنج اورنج ده بل وایټ ګرین ګرینز دي چې دا درنه خراب نشي کاغه بلو وایټ براون او براونز کې کټ کېږي پروا یې مه کوه کار کوي هېڅ خبره هم نشته خو فکر دې دغه سلور تارو ته ډېر وي چې دا درنه کټ نشي او دا صحیح ولګي صحیح پنچ ولې په کابل کې چې دا وایټ اورنج دا همیشه ډیټا سندینګ کوي او دا وایټ ګرین ګرین چې دا موږ سره همیشه ډیټا ریسیوینګ کوي یعنی دغه سلور تار ته ډېر فکر اوس ستا په سوچ کې به راځي دا بلو وایټ بلو براون وایټ براون دا څه دپاره شو دا تارونه چې دا موږ سره کومکي ده کومکي نه مطلب یعنی سیګنل سټرانګ وي مونږ وایو چې کیبل کې سیګنل سټرانګ ده دغه کیبل کې چې سیګنل سټرانګ وي دا وجه څه ده دغه بلو وایټ براون وایټ براونز ګینه د دې نه زه بل استفاده هم کولی شم یو بل سیستم کولی شم څه کومه دا څلور تاره لګوم خو تاسو اوس چې دی درس هم بل خوا ته ځي زه مخکې ټاپک داسې ثانیه وایسې یاره خو ستا خدمت یعنی دغه نور څلور تارونه چې دي موږ سره بلو وایټ بلو براون وایټ براونز دا خو موږ سره سیګنل مضبوطیا دپاره هم شو بل چې دی زه څه چل کوم زه کنیکټر جوړوم دا څلور تاره لګوم په دې تار کې خو ته تارونه وي د دغه څلور نورو نه د دې پی بي ایکس سیسټم هم ورنه ګټه حالم کنیکټر اړجه په 11 پکې لګوم دا تار لږ زره شکوم دا دوه تاره ورنه وباسم شپږ پکې هغې کې لګوم یا څلور په هغې کې لګوم خو دوه تارې وباسم چې کله دوه تار مې لږ زره چې دی هغه مې که لرې مې که دې کې کنیکټر لګوم ډایرکټ چې دی تلیفون سیټ کې لګوم لکه میز د پاسه او دا تار مې چې تللی هلته هغه ځای کې م هغه دوه تاره ورنه وباسم څلورو چې دی کنیکټر لګوم سویچ سره لګوم هغه دوه چې دی چې ومې ویستله دې خوا ته هغې تلیفون دپاره هغه هم دې پی بي ایکس کې لګوم هم پی بي ایکس مې کېږي او هم چې دی ډیټا شیرینګ ریسورس مې کېږي یعنې د هر څه ورنه ګټه اخیستی شو او که ته ونه لګې نو بیا وري لاګوري یعنې ډېر ښه راځي مشکل خو نشته که چېرته ته وایې چې نه زه دا ټول تارونه نه لګوم مه لګوه بیا څه وکړه سټپټونه کارواله څه وکړه وایټ اورنج وایټ ګرین څلور ولګوه څلور نورو چې دی بیتي ورته راواله کټه هېڅ په درد یې نه خوري کنیکټر کې ولګوه او پنچ یې کړه
سیډ بي ته هم لاړ شم دغه څلور ولګوه څلور ورنه کټ کړه څلور ولګوه هغې نه بعد کنیکټر کې پرېس کړه ورو مې ولګوه ډیټا دې څنګه سی پي هېڅ مشکل نشته مشکل سوال کوشش خو ګوره دې خوا ته دغه څلور نه چې مونږ ګټه اخلو که نه څلور نه دا به کله توالې ګوره ښه دا څلور پي سي ټو پي سي بس ولې په دې باندې دومره لوډ نه وي که چېرته ته سویچ ټو سویچ کې بیا د دې څلور نه ګټه ماله دا څلور د چې دی بیا چې دی دومره زور نه لري ولې دې سویچ سره هم کمپیوټر یې کنیکټ دی دې سره هم کنیکټ دی هلته په دې کیبل باندې لوډ راځي بیا چې دی کار نه کوي صحیح او که پي سي ټو پي سي کې هېڅ خبره نشته ورسېږي یعنې د څه تکلیف ده ترتیب لګای وایټ گرین گرین دا وایټ اورنج اورنج هلو ترتیب د دې خاطر مونږ جوړو ځکه چې بیا هماغسې چې دی مونږ سره دا کوم لیر چې دی یا کله کولم چې دی لینکارډ او سویچ او دا شیان لکه ډیوایسز دا همداسې سافټویر پکې شوي دي چې په دې ترتیب یې نه کړو نو دا بیا کار نه کوي ورسېدو ښه بلې ته ځو دا هم چې دی هسې فضول هغه کړ ښه بلې ته ځو بل شی ده مونږ سره سټریټ کیبل کاشکې په هغې کې ډټ کولم خیر نصیب کې به what is straight cables دا کلاس ټیم کې زنګ راشي بیا سور د خرابي is used to connecting to definite ګور هغه سیم و دا شی مونږ سره definite device with one and another's یعنی د مختلف ډیوایسونو دپاره لکه اگزامپل PC to switch PC to hub PC to access point ATC نو وغیرہ وغیرہ چې مختلف ډیوایس اوسي اما خبره ده موږ سره سټپ 1 یعنی سیټ ا white plus orange بیا دا لیکل غواړي white orange په همدې طریقه white plus green blue اما هغه شی ده blue white blue بیا په همدې طریقه green white plus brown او چې ده browns همدغه آلو کاپی کوي د دې سیټ A او سیټ B دواړه یو شان دي سیټ A او سیټ B دواړه یو شی دي سیټ B یعنی سدي مونږ سره کنټرول دي اماغه یو شی څنګه چې A ساس کې امداسې B هم ساس کې یو شی دي کراس کیبل سیټ A استریټ کیبل سیټ A او سیټ B دینه بعد بل د رو اوور کیبل دا غم سیټ A دا درې ونه څلور ونه چې دی یو شانت دي یو کنفیګریشنز خام فارمولا of straight cables یعنی سره مونږ سره سیټ A اماغه دولس شپږ درج ده سیټ B اوس دا لیونه روشن سیټ B اماغه دولس اماغه شپږ درج ده ولی فرق پکې نشته یو شانت ده که سیټ A ده که سیټ B دواړه یو شان ده نو فرق پکې کوم ځای شو چې دا فارموله کې چینجز
ها سټپ 2 سټپ 2 کې چې د موږ سره سیټ ا دا موږ فارموله جوړولای شو یعنی وایټ پلس اورنج وایټ پلس گرین بیا چې د گرین سیټ بی همدا به کاپی کو کاپی شنو او دا د شو څه سیټ بی ها استریټ کیبل سره پر استعمالېږي استریټ کیبل موږ سره چې د مختلفو ډیوایسونو د کنیکټ کول لکه پی سی ټو پی وبخای پی سی ټو هاب پی سی ټو سویچ پی سی ټو ایکسس پوینټ پی سی ټو راوټر نن سبا کوم نظر وکړو سم مم پکې دومره نشته ټول چې د مختلف ډیوایس دي یعنی څومره چې مختلف ډیوایسونه دي دا ټول چې د موږ سره چې د استریټ کیبلز جوړاوه کا یو ټی پی نه جوړه کې سټی پی نه جوړه هغه مستقبل کار خو سایه تا ګوره زه تا ګوره ها سیټ ا چار یو سروي خو مقصد یو سیټ ا سو کا وایټ اورنج وایټ گرین بلو وایټ بلو گرین وایټ براون براونز څنګه چې ا جوړه انداسه بیم جوړ فارمولا اماغه دولس اماغه شپږ دیش اماغه دولس اماغه شپږ دیش کا فارمولا د لارې نه جوړه نو سو کا سیټ ا وایټ اورنج وایټ گرین گرینز وایټ اورنج وایټ گرین گرینز دا به کله استعماله کمپیوټر ته سویچ بس خو سویچ ټو هب نه ولې ځکه چې هغې کې لوډ ډېر وي پی سی ټو سویچ هېڅ خبره نشته او بل خبر هم درته وګورم ګوره مونږ دا درې واڼه وایو کراس کیبل استریټ کیبل روور کیبل یوه څیز ته د فکر ویم دا استریټ کیبل زده که دا د کراس په ځای هم کار کوي د رو په ځای کار کوي د استریټ په ځای خو هم کار کوي استریټ زده که یوازې بس که سم ډیوایسونه کنې کې هم کار کوي که مختلف ډیوایسونه کنې کې نو هم کار کوي یعنی مونږ هغه کراس هم چې ویل څه چې د مقصد هغه د کله کولم د نیټورک په لاغې لارو ګینې اصلي چې د مونږ سره یو استریټ کیبل جوړ کړه هم سیم ته کار کوي مختلف ته هېڅ ځان ته تکلیف مه ورکوه یو خو زده کولی شي به مشکل خو نشته زیاده وایي ښه بو دې نه بعد چې دی بلې ته ځو مونږه بلې ته څه شی ورته وایو دا خیر لیک دی واټ از رو اوور کیبلز دا اوس هغه کټلیکس هغه کانسول هغې دپاره به دا جوړه هغې دپاره د استریټ کیبل د کار نه کې دغه به جوړی ورته خامخا یعنی رو اوور کیبل is used to open setup of Cisco router یا سسکو راوټر یا کټلیک سویچ یا وغیرہ وغیرہ لکه پی سی ټو کانسول پورټ چې هغه په هر ډیوایس کې اوسي که هغه کټلیک سویچ دی که هغه سسکو راوټر دی که هغه ایس ای راوټر دی که هر څه دي خو چې کانسول پورټ درلودو د هغه سیټ اپ اوپن کېږي د هغه سیټ اپ چې اوپن کړي نو کوم کیبل به جوړی رو اوور کیبلز سیټ ای خو د هغه مونږ سره یو شان دی د رو اوور کیبل هم سیټ ای هم دا شی دی خو سیټ بي چې دی لږ مختلف دی سیټ بي به څه وکړي همدغه دی خو دا ولټه دی یعنی همدغه سیټ ای جوړ کړه کنیکټر چې دی کلیپ لري پاسه کلیپ لري دغه کلیپ چې دی چت خواته کړه همدا شی جوړ کړه کلیپ چت خواته کړه دا ای شو بیا هم دا کنفیګریشن وکړه خو کلیپ چې دی ځمکې ته کړه دا یې سرچپه شو یعنی سیټ بي شو اوس مجبور چې د شا نه بیرته ورته ولیکو څه ولیکه ورته براون وایټ پلس براون بیا گرین ده بیا وایټ پلس بلو ده بیا بلو ده بیا وایټ پلس گرین ده بیا اورنج ده او بیا چې ده وایټ پلس اورنج ده مشکل سوال کوشش څه مشکل وي د چا سوال لري کانسول پورټ چې دی دغه هغه ته اول ورځ هغه دی که نه وي دغه ډیوایس چې دی مونږ پرون ویله چې کټلیک چې دی هغه کانسول پورټ لري چې هغه سیټ اپ ته مونږ داخلیږو د هغه سیټ اپ چې مونږ اوپن کوو
نو هغې دپاره دغه کیبل جوړو ورکیبل مشکل خو چاله نشته بخیر ښه چا سبا ورځ هم د کمرو ورځ شو هفتې پوره چې دی د کیبل د جوړولو طریقې ته ځو بس نور تیوري میوري ختمېږي نو ټول چې دی عملي موضوع باندې